بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس لایو افیشل نه ډیر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، دا زموږ پاڼه ده چې لیکلي دي باندې د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه شینواری سپیکس لایو افیشل. بله چې کومه پاڼه چا جوړه کړې شینواری سپیکس فینس په نوم یا نوره دلته پټه راځي گو سټریم نه زموږ ویډیو لایو اچي او تاسو ته ښکاري چې موږ هغې ځای نه لایو یو. هغه پاڼه فیک ته مستعاره ده، تاسو ورسره پوهیږئ چې څه وکئ. زموږ یوټیوب شینواری سپیکس، زموږ ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. د کرکټ په اړه چې کوم نوی خبر یا څه دغه راځي موږ غواړو کوشش کوو چې راشو تاسو سره د هغې په اړه خپل نظر شریک کړو. د افغانستان د کرکټ په اړه مهم خبر، هغه مهمه ناسته غونډه د آی سی سی چې پرون ترسره شوه، ټول افغانان ورته سترګې په لارو چې څه به وو څه به نه وو. هغه اصلي خبرې خو تر اوسه پورې ګوره دا د افغانستان کرکټ بورډ د اداره چې ده دا د دوی ذمواري ده. دا هغه پخوانی نظام نه دی، دا اسلامي نظام یې هم دی چې دا به ته سپینه صفا خبره کوي چې هر څه وشي هغه میدان ته راخطا کا. کیدای شي په ولس کې داسې څوک وي چې مشورې دار سره شریکې کړي ستاسې لپاره فایده شي، که نه شي دا د ولس حق دی چې معلوماتو ته لاسرسی وکړي. معلومات داسې راغله چې آی سی سی 4 کسیزه کمیټه ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ په اړه چې ورته نوم داسې ورکړی دی چې کمینګ منثس، راتلونکې میاشتو کې. نو که څوک ورته په بد نظر ګوري هغه یو طرف ته، مګر ښه نظر دا دی چې دې په ځای چې ډیډلاین ورکړي چې 1 میاشت 2 میاشتې کمینګ منثس چې دی راتلونکې میاشت دی چې هر کله بیا مطلب برابر شو. نو یو په یو حساب زموږ کرکټ بورډ سره دومره وخت شته چې دوی ځانونه چمتو کړي، تیار کړي، کوم شی چې هغه کوم مسایل هغه حل کړي. بل هغه 4 کسیزه کمیټه چې ټاکلې ده ښه کار دا شوی دی چې هغه هم زموږ غوندې دردمن خلک دي. نو زمونږ په درد او په دغه پوهیږي، موږ ورسره خبرې کولی شو، کوم ریکمنډیشن چې هغې باندې راسره کار کوي. هغې کې د دې کمیټې چیر پرسن چې دی عمران خواجه، دا د آی سی سی دغه دی د چیرمین پسې ډیپوټي چیرمین دی، لکه معاون دی د سنګاپور اصل کې. او نو ښه کار دا دی چې د آی سی سی ډیپوټي چیرمین مسلمان هم دی، د سنګاپور دی. دویم چې راس میکولم صاحب دی، هغه مکولم چې دی دا د آیرلینډ کرکټ پریزیډنټ دی او دی زموږ آیرلینډ کرکټ خو تاسو ته معلومات دی دا زموږ تره زامن دي او دوی خپل هم غواړي چې کرکټ کې پرمختګ وکړي. نو زموږ د پرمختګ دپاره به هم لاره به نه نیسي او د دې په ځای به لاسنیوی راکړي. دریم کس چې دی لاسن نایډو، دا د کرکټ ساوث افریقا د سویلي افریقا د کرکټ بورډ چیرمین دی. د دوی خپل بورډ کې هم ډېرې زیاتې لانجې، د تور او سپین جنجالونه یې دومره د تورانې دومره د سپینانې مختلف قسم مسایلو والا خلک دي. نو دا موږ او دوی سره په خبره پوهیږو، نو چې کوم ریکمنډیشن یې دغه یې موږ سره کار کولی شو. او څلورم چې دی رمیز راجا صاحب دی. رمیز راجا صاحب خو تاسو ته معلومات دی یو پوهې تعلیم یافته کس دی، کامنټیټر دی د کرکټ، خپله کرکټ ایوریج پلیر، مطلب په صرف نړیوال جام کې ښې سینچریانې واړې وې، نور ښه و ګزاره، مګر کامنټیټر ښه. او اوس د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمین شوی دی. نو دا هم زموږ دپاره ښه شوه. نو دا 4 واړه کسان چې دي دا عمران خواجه، راس مکولم، لاسن نایډو او رمیز راجا، دا 4 ټاکلي چې دا به په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان د کرکټ په اړه دوی ته بیا رپورټ ورکوي، یو کمیټه ده. نو د آی سی سی د کرکټ بورډ د آی سی سی کرکټ کاونسل مشر چې دی هغه دا ویلي چې افغانستان موږ د افغانستان کرکټ ته ژمن یو. دا پخوانی حکومت غوندې ژمن نه، خو دوی ژمن دي او غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کو. د سړو کرکټ په افغانستان کې دې ته او ښځو کرکټ ته پرمختګ ورکو. مونږ یقین لرو چې په دې کار کې به د کرکټ بورډ او کرکټ بورډ به زموږ په همکارۍ باندې نوي حکومت سره ښه اړیکې جوړې کړي. مطلب دا
دا ښه کار دی چې ICC زموږ د کرکټ بورډ سره کومک کوي چې تاسې نوي حکومت سره اړیکې جوړې کړئ، خبرې وکړئ، که زموږ څه ضرورت یې موږ هم در سره کومک کوو، نو دا څه بد دغه نه دی. بیا ورسره دا هم لیکلي چې کرکټ چې دی خوش قسمته دی چې په داسې پوزیشن کې دی چې په افغانستان کې یو مثبت تغییر راوستو مثبت تغییر راوړی شي دا د سړو د ملي ټیم په ترو چې هغه د افغانستان ځوان نسل ته یا ځوان آبادۍ ته د یو خوشحالۍ، د یو اتفاق، اتحاد، یو فخر، افتخار او د هغې ځای دی دا کرکټ. نو مطلب اوورال به زه تاسو ته دغه وایم چې کرکټ افغانستان کې د ځوانانو دپاره یو ښه آینده ده. دا ځوان لوبغاړو ته دوی په داسې نظر ګوري چې مطلب راتلونکي کې دویم سپورټس ته راتلی شي. بل د افغانستان د هر ولایتونو ټول ولایتونو خلک چې دي دا په دې باندې سره په اتفاق کیږي، په اتحاد کیږي. نو موږ دوی بخپله برخه کرکټ ته چې دی ICC زموږ کرکټ ته پرمختګ ورکولو کوشش کوي. نو همدا پرمختګ همداسې چې بیا به کرکټ کې مثلا کوم فنډینګ یې هغه به موږ سره کوي. خو هیله ده چې د کرکټ بورډ خلک دا کوم جنجالونه چې روان دي دا چې اوس کوم مشکل جوړ شو دا هم دی د وجې چې دا فضلي هلته ناست دی، دا باید بیرته دلته راغلی وای. شفیق ستانکزي ته بعضې خلک پوسټ کوي چې د په دې سختو کې د افغانستان داسې دغه وکړه. ګورئ ښه ولسه، افغانستان لاوارثه نه دی، پوه شوې، دا داسې وطن نه دی چې دا وارث نه لري. دا داسې وطن دی چې دلته چې یو ځي بل راځي. نو شفیق ستانکزی داسې دغه سړی نه دی چې دی یو انفلوئنشل سړی دی، دی د APL په فساد کې تور سړی دی، دا ور باندې تور لګېدلی دی. دی د لاړ شي اسلامي نظام کې راشي په محکمې کې ځان سپین کی، پس د هغې نه دی بیا راځي زموږ کرکټ بورډ که څه دنده ورکړه د هغې په لحاظ باندې وکړي کنې چې یو ICC ستا د کرکټ بورډ چیرمین او CEO هلته ناست دي هغوی ته افیشل ځای نه ورکوي. نو شفیق ستانکزیان او دا خلک چې دی هغه پخواني وختونو کې کار کړی پوره ډالر یې والي دي ورپورې دغه شته دی. نو دوی ته هیله ده چې پوسټونه مه کوئ، دې خلکو نه تیر شئ، دا بدنامي څیرې نورې ختمې کوي د کرکټ نه. یو ترجمان سړی و، اوس یې هغه د کرکټ بورډ APL نه دونه پیسې جوړې کړې، دا خو باید حساب ورسره وشي چې ته خلک یې چې دی په دغه کې هلته مختلف قسم هوټلونه شینه لري په دوبۍ کې، دا دې څنګه پیدا کړه؟ نو خبره دا ده چې دا خلک چې دی نور زموږ د کرکټ نه تاسې لرې شئ. دا میرویس اشرف، دا نصیب زادران، دا چې هر څنګه دا فی الحال CEO او چیرمنان دي. د دوی نه پرېښودل د ICC په غونډه کې دې کې فضلي څه توره نه شوه کولی. فضلي صرف دغه وکړه جنجال چې د افغانستان کرکټ ته چې مثلا ICC ته وایي چې زم چیرمن ټاکل شوی، ما سره هم دا خط دی، هغه سره هم خط دی. نو هسې چټي هغه زموږ دغه څي هغه اشرف غني نه چا پوښتنه وکړه د عبدالله شیخ وایي چیلکباز و چیلکباز هغه لانګر والا تی چې تا به په خپله ګوډۍ نه شو الوزولی او لانګر به دې تیار کړی چې د بل په ګوډۍ ور واچی. نو فضلي هسې چیلکباز ځان نه جوړ کړی دې وختونو کې، دا شي نه ورته نه دي په کار، غاړې ته دې شي بس وروره رئیس وې تا شکر وباسه چې ته رئیس وې، تا کې سیاست څه دي، خو نور باید غاړې ته شي او نور کرکټ پرې دی. میرویس اشرف صاحب دی او نصیب زادران، ګوره هغه کوم ټیکنیکل ایشو چې دا د افغانستان کرکټ بورډ مشر چې دی ولسمشر دغه تیر قانون په اساس دا ما چې وی چې مونږ چې دغه قانون دی باید ختم شي او اسلامي او قانون دی د ICC دغه مطابق راشي، هغه مدې دپاره چې تیر کې چې و ولسمشر انډر لاندې دا بورډ راته. یو وخت کې نن نه 15-20 کاله مخکې د پاکستان کرکټ بورډ هم انډر دغه راته پریزیډنټ، مګر دوی بیا هغه چینج کو او پرایم منسټر ته یې واړاو. مطلب اوس عمران خان او دې خلکو انډر لاندې راځي. همداسې د افغانستان کرکټ بورډ بس معمولی یو ټویسټ په کار دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پیټرن ان چیف اوس چې دی پرایم منسټر یا رئیس الوزرا شو، چې دا شي بیا رئیس الوزرا صاحب چې کوم حکم ورکوي
د هغې حکم په اساس باندې چې دی چیرمین ټاکل کیږي او دا چیرمین افیشلی. نو دغسې لږ دا ټیکنیکل چې کومې غلطیانې دا باید ګوره موږ چې یو که نه چې کار اهل کار ته وسپاره او لږ بعضې خلک کي نو که اوس په انګلیسي څه پوه شوې خو کورانو نو څه ضرورت دی چې موږ تاسې ته دا شي نه ایکسپلین کوو. خو دونه خلک خو باید په دې 300 کارمندانو کې وایي چې لږ یې دغه کار کړی وای چې وروره دغه طریقه دغسې کا. نو خیر ونه شو خو دې نه وروسته به وشي میرویس اشرف صاحب دی به هغه د کرکټ بورډ قانون کې یو څه تغییر راولي او چیرمین به شي. کوم 4 کسانو سره چې به دوی په راتلونکي کې کار کوي مثلا تاسې چې د کرکټ بورډ کوم سټرکچر کوم پیسې چې لګوئ په تیشي لګوئ کرکټ دپاره څه کار کوئ تاسې د حکومت سره څه اړیکې ونیولې حکومت څه ووي د ښځو د کرکټ باره چې دا یو مین مسله ده او دا مسله چې دا چې کوم ټیمونو والا کسان ټاکلي دا پوهیږي چې تاسې چې هغه 20 کال چې د ډیموکراسي مو ورته وي هغې کې تاسې د افغانستان د کرکټ د ښځو ټیم په 13 میاشتو کې فرحان کسکر یوسفزی د خدای غر کو پرک نه کی د لاسه دی راویست یو غوبلې جوړ کې او مشکلې تک کې جوړ که هغې د وجې وس آی سی سی دغه کې نو موږ به ورته چې رور هغه خلک خو ټول هغه لاړه بل ملکونو ته لاړه بس کیسه ختمه شوه. اوس چې موږ سر نه ټیم جوړو دا به وخت اخلي که همداسې ټیم غواړي نو پیدا به کو ورته ښځې خیر دی که افغانستان نه مثلا طلبا نه راپرېږدي په نوره دنیا کې اروپا امریکا کې داسې نجونې شته چې هغه غواړي کرکټ وکړي د کرکټ ریپرزنټیشن وکړي په اسلامي طریقه به بس صرف حجاب واچي نو بس هغه به درته ور میدان ته کو. شاید یو ما خو مخکې ویلي چې 20 اوره کرکټ کې چې عام 100 رنځي کېږي د ښځو کرکټ کې زموږ کې به 800 وشي ځکه چې 300 به وایډونه کېږي نو بال او بیا شپږیزې به خدای خبر څومره پیوال کېږي. نو لکه په شرمول چې آی سی سی چې یو لوبه وګوري بیا خپلې چې زه سیده ستاسې کرکټ ته چې دی 15 او 10 کاله ضرورت دی ځکه موږ خو بس کرکټ بورډ باید ورته چې موږ خو ځانه نه یو موږ خو غواړو چې کرکټ ډیولپ کو مګر ټایم اخلي. بیا به آی سی سی ټایم درکړي دا ځکه رمیز راجام په دې پوهېږي لاسن نایډو هم پوهېږي راس مکولم هم پوهېږي او عمران خواجه هم په دې دغه باندې دلیل باندې پوهېږي. نو دا زموږ کرکټ دپاره څه مشکل کار نه دی څه دومره دغه نشته مسله. بعضې دوستان اوس چې کوم خلک دا فکر ورسوه چې د افغانستان کرکټ په اړه څه کېږي نو بس ښه بېغمه شي انشاءالله. کسان داسې بد کسان نه یې ټاکلي داسې نیوزیلینډیان او اسټرالیا او نور خلک یې راته پکې نه یې ټاکلي چې په درد سر به ورسره اخته وی. زموږ دغه والا کرکټ بورډ چیرمین او سی او نصیب زادران صاحب هغه سره عمل ته دی تیار او ان افیشل ګورې او داسې نه چې ته د آی سی سی په ناسته کې چې په ناسته کې نه ناست پروا نه کوي د هغې نه بهر هم ته سرف ګانګولي سره خبره کولی شي ته دغه سره رمیز راجا صاحب سره خبرې کولی ته نورو دغه سره کرکټ بورډ چیرمینانو دغه سره خبرې کولی شي ان افیشل هر څه پروا نه کوي او دا ښه طریقه ده په همدغې باندې ستاسې اړیکې سره جوړی پرسنل دغه نو دا شی مهم دی چې بس دوی هلته دي ما د څوی چې پزلین مزلین چې دا که چېرته بل ملک کې د پناه اراده نه لري نو باید راشي تیری ځکه موږ درته چې فضلي صاحب ستا موږ عزت کوو خو ته چې اوس دومره د افغانستان د کرکټ بېعزتي کوې نو ښه دا ده چې نور افغانستان ته راشي او که چېرته بل ملک اراده لري نو ځه شفیق ستانکزیانو سره چا سره اوسېږئ خو زموږ کرکټ په قرار پرېږدئ. تاسې هېڅ هم نشئ کولی هسې چټي بس چیلکبازي کوئ خواري کوئ مګر هېڅ فایده نه کېږي زموږ کرکټ خرابوئ ما. نو ما ورته بس دغه یو خبر و دا مې غوښته تاسې سره شیر کړم نور داسې خاص خبره نشته انشاءالله د افغانستان کرکټ چې دی دا فلحال په خیر خیریت سره دی دومره ورته ورخطا کېږئ ما خیر به شي انشاءالله چې تیر نظامونو سره تیر نظام کې څه قسم تا خدای فرحان کسکر یوسفزی دا د چیرمین ما خو هغه یو ویډیو کړی ده ورشئ لږ وګورئ ماله هم خاندار راتله مړه چې هغه ویډیو مې خپله یې مو ګورم په هغه چې کوله مې هم راله خندا راتله خندا په دې راتله چې تا خدای د نړۍ 2 نمبر متفکر ته ګوره او داسې شی را پیدا کړی کمپایني راته ټاکلی او پوه شوې او نو دا د ده کې څه اهلیت دی او د بیا چا وی یی چې ما ماسټر ډیګري کړی خدای خبر چې کوم ځای نه ډیګري را پټه کړې ده پوه شوې نو داسې خلک زموږ چیرمینانو بیا هم زموږ کرکټ آی سی سی بند نه که نو اوس خو میرویس اشرف صاحب دی نور خلک دی انشاءالله خیر به شي غم مه کوئ. ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواري
سپیکس لایو افیشل نه پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواري کرکټ تبصرې شینواري سپیکس زموږ د یوټیوب چینل او شینواري سپیکس زموږ ټیک ټاک هم دی زیاتره وخت ټیک ټاک نه لایو راځو د افغانستان په وخت 11:09 بجې د شپې نو هغلته تاسې راتلی شي دلته لایو نه خو هلته راځو بس سره مختلف دغه ایشوګانو باندې خبرې کوو هغې لایف کې خلک هم راخیستی شو هغه را سره خپل نظرونه هم شیر کوي نو تاسې شینواري سپیکس په ټیک ټاک کې 11:09 بجې د افغانستان په ټیم باندې چې دی اکثره تر 12 دغې 11:09 نه 12 دې وخت کې راځو بیا به سره خبرې کوو په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم